أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم أو كلچ وجلو تاسي نفسا يوكس فادارأتم فيها نو په اختلاف کې پریوتی تاسي دهغه پاړه والله اور الله تعالی مخرج خکار کون کې ده خکار کوي ما کنتم تکتمون هغه چې تاسي پټوي فقلنا ضربوه نو المن وهيدي مړي لرا ببعضها فصبر خد وجود د باندې كذلك يحيي الله الموتى دغشان ژوند کوي الله تعالی مړي ويريكم آياته او خيتاستا دلیلون خپل لعلكم تعقلون د دې لپاره چې عقل نه کار واخلي الله رب العالمین به دامه په دې توګه راژوندې کې او تاسو ته خپل قدرت نه خوخي دلیل نه خ ثم قست قلوبكم بيسخشل زړونه استاسي من بعد ذلك ورسته د دې واقعاتنا فهي كالحجاره نو دا زړونه استاسي کالحجاره پشان د تیګو شول پشان د تیګو سخت شول او اشد قسوه یا زیاد په سختوالي کې د تیګي څخه وان من الحجاره او یقینا زنی د غټونه لما يتفجر منه الانهار خامخا هغه دی چې را خوټیږي دا غینا ویالي وان منها او یقینا زنی د دغتی ګنا لما هغه دی يشقق چوچوي فيخرج منه الماء نراوزي دا غی څخه وب وان منها او یقینا زند دغتی گنا لما هغدی يهبط من خشيه الله چرغړی د وجه د یری د الله تعالی نه ستاسو زړونه د دې واقعاتونه دغه مخکې واقعات تیر شو بیا دا واقعات تیر شو دین ورسته ستاسو د زړونه چې دومره کلک شول لکه د تیګو بشان او بلکې د تیګو نه هم زیات سخت شول ځکه ځینې تیږي چې دی هغه وچوي او په کې راوځي ځینې تیږي موږ تاسو غرونه کې لیدلې را کنده شي داسې راور غړي د الله د یاري نه نو تاسو ورونه دا غین هم کلک شول وما الله او نه دی الله تعالی بغافرن خبر عما تعملون دا عملونه چې تاسو کوي سین سزا بدرته درکې آخرت کې افتطمعون نو آیات مکوي تاسو ان يؤمنوا لكم چې دوی به اومني خبرې ستاسي وقد كان فريق منهم او حال دا چې ویا وډلا د دوی نه يسمعون كلام الله اوریدو به کلام د الله تعالی خبره د الله تعالی کتاب د الله تعالی ثم يحرفونه بیا به بدلول دا معنا د هغه ثم يحرفونه بیا به بدلول معنا د هغه من بعد ما قالوه ورستا د هغه نه چې په ابو شو د هغه په مقصد او مراد باندې وهم يعلمون او دوی په هیدل چې دا کار ګناه ده تاسو دوی نه د ایمان تمه کوي د دې بنی اسرائیلونه حال لا چې دی د الله کتاب واردو او خبر په پویدل هم پوی وشول په چې دې څه مقصد دی خو بیا به هم دا غي مقصد بدل ک او په دې کار پویدم چې دا ګناه ده او دا کار اوس هم کیږي واذا لقوا الذين او کله چې مخامخ شي دوی واذا لقوا الذين امنوا کله چې مخامخ شو دي دا کسانو سره چې مؤمنان دي قالو ندوي وای آمنا مونږ ایمان راوړې ده واذا خلا بعضهم الى بعض او کله چې لاړ شي زین دي دوی زین د نور خپل وتا قالو نوای اتحدثونهم آیا خبر ورکوي تاسو دوی ته بما فتح الله په هغه چې خودل دي الله تعالی علیکم تاسو ته ليحاجوکم به عند ربکم دې د پاره چې دلیل اونسي پتا سي باندې پنځ د رب تاسو ليحاجوکم دې د پاره چې دلیل اونسي پتا سو باندې به پاغي سره عند ربکم پنځ د رب تاسو افلا تعقلون اذا عقل نکار ناخلی اولا يعلمون آیدوی نه پوهیږي ان الله چې یقینا الله تعالی يعلم په هده ما په هغه څه باندې یسرون چې دوی پټوي و ما په هغه څه یولنون چې دوی ښکار کوي ومنهم او زین دوی نه امیون نالوست دي
لا يعلمون نپوهیږي الکتابا په کتاب باندې الا امانیه مگر دوی تابعداري کوي د خواهشات خپلو وانهم الا يظنون او نه دی دوی مگر اٹکل کوي فويل نپستباهدا للذین ده کسان لپاره یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب بأيديهم پخپل لاسونو ثم يقولون بأواي خلقتا هذا من عند الله دا طرف الله تعالی نه دی ليشتروا به دې د پاره چې واخلي پاغي سره ثمنا قليلا قیمت لګ فويل لهم نپستباهد دوی لرا مما كتبت ايديهم د وجد هغنا چې لیکي لاسونه د دوی وويل لهم او تباهد دوی لرا مما يكسبون د وجد هغه مال نه چې دوی اخلي په دې سره چې دوی ګټي په دې سره وقالو دوی وای لن تمسنا النار هیڅ کله به نه رسیږي مونږ ته الا اي وقالو او وای دوی لن تمسنا النار هیڅ کله به نه رسیږي مونږ ته اور الا اياما معدوده مگر یو څو ورځې شمیرل شوي قل تورتا ویا اتخذتم عند الله عهدا آیا خسته دې تاسو د الله تعالی نه کوم لوز فلن يخلف الله عهده هیڅ کلا خلاف نکوي الله تعالی د وعده خپلنا ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلکې جوړوي تاسو په الله باندې هغه خبرې چې تاسو پر علم نه لرئ په دلیل سره دا دوی عقیده ده دوی چې موږ به جهنم ته ځو د څو ورځې لپاره او هغه نه پس به راوځو موږ اصل کې پیدا شو جنت ته الله رب العالمین ورته وی پیغمبر علیه السلام ته چې ته د دوی نه پوښتنه وکړه چې تاسو د الله نه په دې خبره باندې کوم لوز اغسته دي نو که لوز ما اغسته بیا خو الله د خپل لوز خلاف نه کوي خدا سينه ده تاسو په الله باندې هغه خبره تړي چې خبر پینو اوسه یعنی دروغ وایي بلا من کسب سیئه دا سينه ده بلکې چا چې وکړه لا څه بدی یعنی شرک واحاطت به خطيئته او راګیر کړی دلرا گناه د فاولئک اصحاب النار نو دا کسان اور والدی هم فيها خالدون دوی په هغه کې همیشه وي چې بدی وکړه او دوی راګیر کړ یعنی مفسرینو د مرګ تر وخته پوري چې یعنی چا یو شرک او کفر او د مرګ تر وخته پوري د پدې کې اخته او توبه ته اونې وستله نو بیا به اور ته بزیو تل تر تلو بدی کې او کتوبه یو استرانو شرک نه هم توبه قبليږي د کفر نه هم توبه قبليږي څونه چې غټ ګناهونه دي ټولو نه کبیره ګناهونه چې نور کم دي دغه ټولو نه توبه ان شاء الله قبليږي چې الله خو خشي والذین وهغه کسان آمنو چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عمل کولو په طریقه د پیغمبر اولئک اصحاب النار نو دا کسان اولئک اصحاب الجنه نو دا کسان جنت ولادي هم فيها خالدون دوی په هغه کې همیشه وي عمل د پاره دو شرطونه نیک عمل وکي او په طریقه د پیغمبر وکي کنه نیک عمل او په طریقه د پیغمبر نه وي نو هغه بیا قبول نه دی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَلَّ چمون واخستو پوخ لوز د بنی اسرائیلنا لا تعبدون الا الله چې بندگی ونه کوي مگر د یو الله وبالوالدین احسانا او کوي بد مور او پلار سره نیکی وذل قربا او د خپلوانو سره والیتاما او د یتیمانو سره والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا للناس حسنا او وای خلق تا کل خبری خی خبری واقیم الصلاة او پابندی کوي د منځ او اتو الزکات او ور کوي زکات ثم تولیتم نو بیا مخواړو تاسو الا قليلا منکم مگر لګو کسانو استاسینا مخمواړو دغه لوزنه وانتم موردون او تاسو همیشه مخګرځون کی څومره خپل خبر باندې الله پاک د دوی نه لوز غستیو حقوق العباد هم پکې خوندې دي حقوق الله هم پکې خوندې دي او د ټولنې نظم او امنیت او حسین هم پکې خوندې ده او تاسو دا غینه بیا مخواړو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ أَوْ كَلَّ چ واخستلو مونږ پوخ لوز تاسو نه لا تسفكون دماءكم چې نه بتو یا ویني د یو بل په نه حق سره ولا تخرجون انفسكم او نبو باسي تاسو یو بل لرا من دیارکم ذکورن خپلنا ثم اقررتم بیا اقرار وکړو تاسو وانتم تشهدون او تاسو په هدايه ثم
ثم انتم نبياتاسو هؤلاء هغه خلقو تقتلون وجني تاسي انفسكم يوبل وتخرجون او اباسي فريق وتخرجون او اباسي تاسي فريقا يودلا منكم استاسنا من ديارهم ذكورون راغوينا تظاهرون همکاری کوي تاسي مرسته کوي تاسي دیو بل سرا علیکم داغوی د علیهم داغوی په مقابله کې بل اثم په ګناه کول سرا والعدوان او په ظلم سرا وان یاتوکم اسارا او کراشی تاسي تا وان یاتوکم او کراشی دوی تاسي تا اسارا بنديان تفادوهم نو جرمانه ورکوي جریمه ورکوي تاسو د هغوی د خلاصولو لپاره او هو محرم علیکم او دا کار حرام دی په تاسو باندې اخراجهم مستل د هغوی افتؤمنون نو تاسو ایمان راوړی به بعض الكتاب په ځینی برخه د کتاب وتکفرون ببعض او انکار کوي د ځینی برخنا فما جزاء من يفعل ذلك منكم فما جزاء فسنشتر بدلا من يفعل ذلك چا چې وکړو دا کار ستاسینا الا خزي مگر شرمی دل دی په دنیا په ژوند دنیاوی کې و يوم القيامه او پرز د قیامت يردون الى اشد العذاب او بغرزول شي دا خلق سخت عذاب تا وم الله او نه دی الله تعالی بغافل خبره عما ده عملنا تعملون چې کوي تاسو دا کتاب په ځینی برخه ایمان لري او په ځینی نه کم چې درته آسان هغه معنی کم چې درته سخت هغه نه معنی او داغي سزا هم ذکر کا اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الحیات الدنیا چې اخیسته د ژوند دنیوي بالآخرت په بدل د آخرت کې فلا يخفف عنهم العذاب نو پس پک بنشي د دوی نه عذاب مقرر شوی په دوی باندې ولا هم ينصرون او نه بد دوی سره مدد کېدای شي دنیا یې اخسته ده او آخرت بالکل هیر کړي او اسلام چې دا غد دواړه د دنیا چې دا هغه هم واخله او آخرت د پاره هم کارو کوي بلکې حدیث کې راځي چې دا دنیا چې دا د آخرت تر تګ ولار ده ذریعہ ده نو بلکې دا مزرعه ده دنیا چې دا مزرعه ده د کر کلی او کشت زیاده د آخرت لپاره چې په دې کې موږ نیک اعمال کو د آخرت لپاره او بل دنیا کې موږ ژوند کوو د دنیا اسباب به هم ځان ته برابر او تر حد پوري او آخرت به هم نه هیرو او همدا وجه چې اسلام ته د اعتدال دین ویل کیږي ولقد آتینا موسی الكتاب ويقينا ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب وقفینا من بعده بالرسل او پر لپسې ولېګل مونږ رسته د هغه رسولان او آتینا ورکړو مونږ عیسی ابن مریم ته البینات خکار دلائل علیه السلام وأيدناه او کلک کړو مونږ دلرا بروح القدس بروح پاک سرا فكلما جاءكم آیا پسر کلا چرا را بوړو تاسو ته رسول یو رسول بما هغه حکم لا تهوا انفسكم چې نه بخوا خولو نفسون استاسي استكبرتم لوی بوکړه تاسو فريقا كذبتم نو یو ډله به دروغجن کړه تاسو او فريقا تقتلون او بل ډله به وجل تاسو پیغمبران کوم احکام به چې دوی تراوړ کړي دوی په موډ او مزاج بنو برابر نو به منل او بلکې تکبر به وکړو بیا ځینې پیغمبران چې هغه به د قوم په لحاظ سره لږ ضعیف وو هغه به وژل او کوم به چې لږ پښتیبانی به لرل هغه به تکذیب وکړي تاسو دروغ وایي وقالوا او دوی ویل قلوبنا غلف زنا زمون د علم نه ډک دی بل لعنهم الله نا بلکې لعنت کړی دی په دوی باندې الله تعالی بکفرهم په سبب د کفر د دوی فقلیلا ما یؤمنون پس لک کسان د دوی نه ایمان راوړي دوی ول زمون زونه چې د علم نه ډک دی مخ په یو پیغمبرانو ته ویل والعیاذ بالله تاسو ترتیا نشته چې موږ د علم او دین راوخی ولما جاءهم او هر کله چراغ دوی تا کتاب قرآن من عند الله د طرف د الله تعالی نه مصدقا لما معهم تصدیق کون کې د هغه کتابونو چې دوی سره دي وكانوا او دوی من قبل مخکې د دینه یستفتحون علی الذین کفروا
چې خبر وي ورکولو د اخیری نبی دراتګ هغه کسانو ته چې کفر کړي دي نالوستیو فلما جاءهم نو پس هر کله چې راغې دوی ته ما عرفو هغه چې دوی پیژندلو کفرو به نو ښکارا انکار وکړو دا غینا فلعنت الله علی الکافرین نو لعنت د الله تعالی دې په کافرانو باندې دوی به مشرکین ته ویل يهودو اهل کتابو ورته ویل چې د پیغمبر ورازي او موږ په هغه دغه په ملتیا کې ستاسو مقابله کوو تاسو سره جنگ کوو ځکه د دوی په کتابونو کې دا لیکلي چې اخیری نبی برازي او دا هغه نخي هم ذکر شوی وي خو کله چې نبی اسلام راغی او دوی ولیدل چې دا خو زموږ په نسب کې رانه نو د پاغه باندې کفر وکړ بئس ما اشتروا به انفسهم بد هغه سیس چې خرڅ کړي دي دوی پاغه سره ځانو نخپل ان یکفرو دا چې کفر کوي دوی بما انزل الله په هغه کتاب چې نازل کړی دی الله تعالی بغیا د وجد زدنا ان ينزل الله من فضله بئس ما اشتروا بد هغه سیز اشتروا چې خرڅ کړی دی دوی به پاغه سره انفسهم ځانو نخپل ان یکفرو ان دا یکفرو چې کفر کوي دوی بما په هغه کتاب باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی بغیا د وجد زدنا ان ينزل الله من فضله پدې باندې چې نازلوي الله تعالی د خپل فضلنا علی من یشاء پاغه چا باندې چې غواړي من عباده د خپل بندگانو نا فباؤن اختشول دوی بغضب په یو غضب علی غضب د پاسه د بل غضبنا وللکافرین او خاص کافرانو لرا عذاب مهین عذاب دې دلیل اولکه وزت کې اخته شو مخکې ما خبرو کا دوی ول چې رداولی په پیغمبر رانغه واذا قيل لهم او کله چې ویل شي دوی ته امنو ایمان راوړې بما انزل الله پاغه کتاب چې نازل کړی دی الله تعالی قالوا نوایدو نؤمنو مون ایمان راوړو بما په هغه کتاب انزل علینا چې نازل کړی شوی دی په مونږ باندې ويکفرون بما وراءه او کفر کوي دوی بما په هغه کتاب وراءه چې علاوه د دین نبی د خپل کتاب نه علاوه تورات نه علاوه بل کتاب باندې مونږ ایمان نه راوړو وهو الحق مصدقا لما معهم او حال دا دی چې هغه حق دی یعنی قران حق دی مصدقا تصدیق کون کې دی لما معهم دا کتابونو چې دوی سره دي تورات او انجیل تصدیق کوي قول تورتوایا فلم تقتلون انبیاء الله نو ولی وجل تاسو پیغمبران د الله تعالی من قبل مخکې دینا ان کنتم مؤمنین کې تاسو ایمان راوړون کې خپل تورات که تاسو د خپل تورات داس حق کاری او سوچ مون په ایمان راوړون تاسو د مخکې پیغمبران ولی وجل اخو تاسو پیغمبران و به منلې وکنه که تاسو په خپل خبره کې رښتینی خونه رښتینی ولقد جاءكم او په تحقیق سره راغلو تاسو ته موسی علیہ السلام په ښکار دلیلونو سره ثم اتخذتم العجلان بیاونه ولو تاسو خوشل را په خدای سره من بعدي ورستدا غدلایلنا وانتم ظالمون او تاسو ظلم کول کی شرک کول سره و اذا اخذنا ميثاقكم او کله چې واخستم پوخ لو استاسنا ورفعنا فوقكم الطور او پور تکړو مستاسو د پاسه تور غر او ول تاسو خذوا ما اتيناكم انسي هغه کتاب چې درکړی دی مونږ تاسو ته بقوه په هڅه او کوشش سره واسمعوا او وایوري په قبل اول سرا واسمعوا وایوري اوریدل خو یاسم یعنی وایوري په قبل اول سرا قبول کوي قالوا دوی ویل سمعنا واورید مون وعصينا او نیمنو مونږه تاسو دوی د جرأت تو غوري الله رب العالمین وتل چې وایوري وای منی دوی بالمقابل برعکس ورته مونږ واورید خو نیمنو درلا واشربوا في قلوبهم العجل او ګټ شوه دې په زړونو دوی کې خلط شوه دې په زړونو دوی کې العجل محبت د خوشي بكفرهم په سبب د کفر د دوی قل تورت وایا بئس ما ډیر بئس ما بد هغه څه امرکم چې امر کوي تاسو ته به پاغي سره ایمانکم ایمان تاسو ان کنتم مؤمنین که چرته ایمان که چرته تاسو ایمان لرونکي په خپل کتاب قل تورتوایا
ان كانت کچرته وستا چې د پار ان كانت لكم کچرته وستا چې د پارا الدار الاخرته کور رستنه یعنی کور د جنت عند الله پنيز د الله تعالی خالصتا یوازي من دون الناس علاوه د نور خلقنا فتمنوا الموت نو غواړي مرګ ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتینی الله رب العالمین ورته ویننګول کی تاسو وای چې موږ جنت ته ځو جنت زموږ د پاره دی نو راشه کنه تاسو مرګ غواړئ چې مړ شئ نو جنت ته ولاړ شئ خو نه غوښته مرګ په دې پویدل چې زموږ ځای جنت نه دی ولن يتمنوا او نغواړي دوی مرګ ابدا هیڅ کلا بما قدمت ايديهم فوجد هغه عملونو چې مخکري ګلي دي لاسونو د دوی والله عليم بالظالمين او الله تعالی په هده په ظالمانو باندې دوی تر خپل اعمالو پته ده ولا تجدنهم او خامخا وبمميت دوی لرا حرس الناس ډیر حرس کون کی د خلقنا على حیات په ژوند دنیوي باندې ومن الذين اشركوا او د هغه کسانو نه چې شرک کړي دي يود احدهم غاړي هر یو د دوی نه لو يعمر 1000 سنه چې عمر دی ورکړی شي دوی ته زر کالا وما هو بمزحزحه من العذاب او نه دغه عمر بچکونکې دوی لرا د عذاب نه ان يعمر که عمر ورکړی شي دوی ته والله بصير بما يعملون الله تعالی لیدون کې ده په هغه عملونو چې دوی کوي دوی هر یو کس غواړي چې موږ ته وګد عمر راکړي شي زر کال عمر راکړي شي خو الله څوي وما هو ند عمر بمزحزحه بچکون کې من العذاب د عذاب نه يعمر دا چې عمر ورکړي شي دوی ته دا عمر چې دا دوی د عذاب نه نش خلاصوله که زر کاله وي او کسل کاله وي هغه نه پس بیا به هم دوی مړ کیږي او الله رب العالمین ته ورګرځي وصلی الله تبارک وتعالى علی النبی